سلیماګانې نه دي میخانې دي میخانې. ژوند مې کړی تا او تا ما سره داسې بد وکړو داسې ګزار دې راکړو. لګړ بګړ دی لګړ بګړ مطلب لګړې اداکاران دي بګړې شاګردان دي. بابا ما بچاؤ کا جمعه خان کاکا څوک دې دا جینۍ په چغو فلمونه نه جوړیږي چې چغې وباسي او دا چلو کې انډسټري نه مو یو کباړخانه جوړه کړه. خدای رسول ته وګورئ که نشي جوړولی نو بس کوي. وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، یو ځل بیا له ما سره په پروګرام کې رحمان شاه خټک عرف شکرا ناست دی. له ده سره د پښتو فلم انډسټري په حواله باندې مرکه کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې رحمان شاه خټک عرف شکرا ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مشه. وعلیکم سلام عظیم خان مندوخیل صاحب، څرنګه چل دی؟ خیر دی؟ ټیک ټاک برابر دی؟ اختر دی مبارک شه. ډېر ورځې وشولې، بیا دی یو زموږ غریب خانې ته راتګ راوکړو. ستا ډېره جهان مننه او ډېره مهرباني، یو جهان مننه. والسلام. قدرمن اوسې. دا ماته وایه په کراچۍ کې خو په دې کال باندې تر حد زیاته ګرمي ده. ګرمۍ خو په عذاب کړی نه؟ نه، ګرمۍ خو الله طرف نه یو امتحان دی او ګرمیم خوي او یخم خوي. کله کله سړی یخ پسې جاړي، کله کله چې یخ راشي بیا سړی ګرمۍ پسې جاړي. نو دا دوه وړه ورو ورو خویندې دي. نو دا د قدرت نظام دی او دې کې به ګوتې نه وایي. وایي چې الله کارونو کې به ګوتې نه وایي، نو هغې کې ګوتې وال نه دي په کار. دا یو نظام دی چلیږي، کله ګرمي کله یخ. نو الله شکر دی ګرمیم تیریږي یخم تیریږي، دوسرا عادت شي یو. الله پاک فضل او کریم دی انشاءالله. شکرا وروره، دا خبره ماته وکړه چې پښتو فلم انډسټري به د اختر دپاره 3 فلمان یا 4 فلمان سازول، خو په اول ځل په غټ اختر باندې یو فلم بدماشي خو لیونتوب دی د یکې خان په ډایرکشن کې کتونکو ته پیش شو. څه وایې د پښتو فلم انډسټري د دې یو فلم په حواله؟ بدماشي خو یو لیونتوب دی. یکې خان چې ډایرکټري نو انشاءالله هغه فلم کامیابي. خلک هم خوښوي، مینهوال هم خوښوي. هغه یو زبردست میسیج ورکوي خلکو له، یو زبردست کهانی ورکوي، یو زبردست زه وایم چې هغې باندې ختمه دی. یکې خان غوندې ډایرکټر چې دی که نه هغه ډېر پرفیکټ دی. کار یې سلو وي خو مدمي خو شی زبردست دی. یکې خان یو واحد ډایرکټر پاتې شو په دې انډسټرۍ کې چې د یو فلم ورکړو او مینهوالو ته. دا هم له هغه ډېره غټه سلیماګانو سره تعاون دی چې د یو فلم ورکړو. کني فلم نو د اختر کې بالکل فلم نو، یو فلم باندې هېڅ هم نه کېږي. انډسټري ډېره زمونږ ښکته را پرېوتله، ډېره په زوال دی. اچھا دا ماته ووایه د یو فلم جوړولو معنا دا ده چې پښتو فلم انډسټري د زوال شکار ده. د زوال شکار ده او که نه؟ زوال شکار خو دی، دا څه نه دی، دا زمونږ اداکارانو نه دی. ولې دی چې هغه ډېرې پیسې اخلي. سلیماګانې شتې نه، موږ سره سرکټ شتې نه چې موږ یو 50 سلیماګانې وه نو موږ به زیات فلمونه جوړوله. اداکاران هم زمونږ ډېر مست دي. نو وایي څوک وایي 6 لکه راکړه، څوک وایي 10 لکه روپۍ راکړه. نو هغه نه کوي، تعاون نه کوي اداکاران. نو دا انډسټري چې راغوزاره شوه دا د اداکارانو د لاسه راغوزاره شوه، د بل چا لاسه راغوزاره نه شوله چې هر سړی وایي ماله دا راکړه، ماله دومره پیسې راکړه، دومره پیسې راکړه. هغه وایي ما سره یو 2 سلیماګانې دي، زه دومره سپورټ کولی نه شم، دومره لکه فلم نه شو وباسلی. نو آخري کې د اداکارانو بیا چڼو ته کینی. ولې چې دوی انډسټري ټوله خرابه کړه. دغه 4-5 اداکاران دي، مافیا گیم دی یو جوړ کړی دی. بس وایي دا مونږ یو انډسټري بالکل دو د لاسه خرابه شوه. تاسو لږ پیسې کمې کوئ، لږ پروډوسر سره تعاون کوئ، سلیماګانو سره تعاون کوئ، نو تاسو ته به بیا کار میلاویږي. که دغه شانتې تاسو خپل ډیمانډ جوړوئ، پیسې زیاتې اخلئ. هغه څو سلیماګانې دي، هغه ناز سلیما مرتبه شوه، هغه تصویر محل فکچر هاوس سلیما دی هغه هم ختمه شوه. یو څو سلیماګانې دي، د دې دپاره پروډوسر توړه بیا
مې سره دانګي چې زه خرچه وکړم یو 50-60 لاک روپۍ وکړم 6 لاکه جنگیر خان وایي 8 لاکه جبګل وایي 6 لاکه وایي شهید خان وایي نو دا خو 30-35 لاک روپۍ شولې بیا میزوک ډیټ د کې لباس لوکیشنې نو دا 60-70 لاک ته خو خبر رسیدې فلم نو انډسټري د اداکارانو زوال په خپله جوړ کړی دی نو دا انډسټري بالکل تباه او برباده شوه دو اداکارانو د لاسه لکه څنګه چې تا ذکر وکړي چې پښتو فلم انډسټري په دې د وجوهاتو باندې تباه او برباده شوه دا ماته وایه سینما د فلم د ښکاره کولو ځای دی که د شوګانو ځای دی ګوره سلیما چې دی هغه د واحد فلم دپاره جوړوي دی کې شو نه چلیږي اور کتا ته یاد شي ماسټر علي حیدر یو فلم جوړ کړی مای لو شهید خان وایي چې زما فلم ارشد سلیمه باندې به صرف زما فلم لګي هغه څومره هټه هستی دی ګانې لیکلې سازونه یې جوړ کړي دي یو غټ ګلوکار دی هغه یو زوی فلم جوړ کړو هغه یو داسې انډسټري راوچته کړه دا یاره یو فلم زه جوړ کړو لږه ډېره خرچه یې کړې وه خو هغه خلکو داسې وشو کولو چې بالکل چمړی ورنه وباسله هغه توبهګار شولو ماسټر علي حیدر توبهګار شو د فلمونو نه هغه وایي د پښتو دپاره ما یو فلم جوړ کړو چې د خلک خوښ کي یو نوی هیرو ملاو شي هغه مخکې نه پرېږدي دباوي یو طرف ته ورته شو ولګېدله بل طرف ته ورته شو ولګېدله هغه یو فلم یې وچلېدلو یو سلیما په ناز سلیمې چلېدلی دی یو په کراچۍ کې چېرته چلېدلی اب فلم یې کامیابۍ ته دو اداکارانو پرې نه ښودلو د انډسټري چې په زوال دی دا یې دې حد دا دی چې زمونږ اداکاران چې دي هغه نوې چهره مخې ته نه پرېږدي ولې نه پرېږدی آخر قصور څه دی هغه دومره خرچو که ډایرکټران وو که اداکاران وو ټول ونه ښې موټي ډک کړي دي او جامونو سره پیسې ونه اخیستې دي ولې چې هغه غریب خو پوهېدلو نه نوی سړی و انډسټرۍ ته راغلو نو هغو ته په کار دی چې یو ښه سلیمې باندې ارشد خان دا فلم اخیستې وه شهید خان اخیستې وه چې زمونږ په سلیمې ولګېدی دا ډېر مانه وه یو ګلوکار هم دی او زمونږ ډېر غټ عزیز هم دی ډېر خدمت یې کړی پښتو دپاره ګانې سازونه ډېر محنت کوي خو هغه فلم یې پرې نه دولو د انډسټري دې د لاسه راغوزاره شوه دې د لاسه زوال شوه نن سبا خو 199 چینلې دي اوس هدایتکاران دې شي ته کېنستلو چې زما یوټیوب چینل هلکه مونږ کومې یوټیوب چینلې وګورو ستا ډرامه وګورو کومې ډرامې وګورو او ډرامې مو داسې ډرامې وي چې سریکړو کپړو کې راشي تر اخره پورې سریکړې کپړې وي نه یې ګیټپ وي نه یې نشان وي یو جینۍ به نقاب والی هغه به نقاب کړو کې ګوشم بیا به یو هیرو وښیي هغه سره به نری غوندې ساز لګوي ډرامې کې د 15 منټو کهاني وي نور پکې تش سازونه اچولي بس په مخ به یې داغ نه وي جینۍ به ګیټپ کې نه وي بس زما سریکړې کپړې زما لباس دې ته ګورئ زما چهرې ته ګورئ ما میکپ څنګه په میکپ او ډرامې نه چلیږي ته دا شپېتو کالو هیرو یې ته د 15 کالو جینۍ راولې دا کومه مناسبه دی تا ته هیڅ مناسبه نه دی یو جینۍ سره یو لیول ورکوه یو هغه هلک ودروه چې هغې لیول کې برابر وي که ته د شپېتو کالو کس ودرئ هغه هیرو راولې او جینۍ د 15 کالو وي ته ما ته وایې عظیم بھائی دا کومه مناسبه دی دا مناسبه دی انډسټرۍ کې هیڅ مناسبه نه دی دا انډسټري دو خلکو راغوزاره کړه دا نوي اوس خو انډسټري ختمه شوه نوي اداکاران پساوي ډایرکټران ورته راشه ډرامه در باندې جوړوم دا در باندې جوړوم نوي کس وي اداکارۍ باندې نه پوهېږي په هېڅ هم نه پوهېږي په ککم نه پوهېږي په ککم چې اداکاري څه ته وایي خو نه چې زه د کیمرې مخې ته راشم کیمرې مخې ته راوستل ډېر اسانه دی دې کې خپل اداکاري چهره جوړول زمونږ فلمونو کې ګیټ اپ نه وي بالکل ګیټ اپ نه وي اسری چهره اسری کپڑے بند سپلے پالش آخر پورے باغ ٹوپئی بھی آگا اسری کپڑے بھی داغ دبا پہ پینے بھی دا ماته وای سینما کې شو جوړول ښه کار دی که ښه کار نه دی زه خو وایم که نه شو یو بېحایي دی زه نور څه نه وایم
که ستا چینل ترو باندې ما ګوري دا یو پیداګاري دی اداکار سړی به یو 1000 روپۍ نوټ په سټیټ باندې کسان چې یو 1000 روپۍ ورته ونیسي اداکار ویلیو خو خپله تا خپله ځان باندې 1000 روپیو ته 1500 روپیو ته لاس نیسئ ګډېږي او ګډېږي څه ښایي مونږ ته دا شو کې تا یو ګلوکار دی راغوښتي یا ګانه وکړي جینۍ به راشي لپټه به غزاره کړي ګړه تکړه 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 ګړه تکړه 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 دا شو دی هلکه دا تاسو څه ماحول ښایي پښتنو ته تباه او برباد مو کړو پښتانه بالکل مو تباه کړو او نن سبا زمونږ سلیماګانې نه دي میخانې دي میخانې به ورته وایي شراب چرس زمونږ انډسټري لګړ بګړ دی لګړ بګړ مطلب لګړې اداکاران دي بګړې شاګردان دي هغه هم دغه شی سیس کی شرابیان او چرسیان دي اور شاګردان چې کوم مینهواله دي اوف فلم دې پوه نشي څوک پکې ودی څوک پکې خمار پروت وي وایي څه شو خلو نه ډوبي نو دا انډسټري دې لاسه غرقه او تباه او برباده شوه ته بلې سلیمې ته لاړ شه دوبۍ ته لاړ شه نورو سلیماګانو ته سګرټ نه پرېږدي خالي زمونږ سلیماګانې نه دي بیا میخانې دي میخانې وایي چېرته ځي ما یو ملګری وایي سلیما میخانه ورته وایه سلیما ورته مه وایه ته ولې پرېږدې چرس ته ولې پرېږدې شراب مه پرېږده یو سړی چې نه ګوري نه د ګوري زما دا ترتیب دا انډسټري ولې راغوزاره شوه دا د دو د لاسه اداکارانو د لاسه سلیماګانو د لاسه سم سړی خو نه راځي هلته ته ما ته ووایه دې خبرې جواب چې دا انډسټري داسې چلېږي ته په نورو سلیماګانو لاړ شه بهر ملک ته لاړ شه په دې کراچۍ کې لاړ شه ایسي لګېدلي خیخ ناست وي په دو خولو نه ډوبي او دا فلم ګوري او ځان له ببوزې وایي دا چل کوي هو شوګانې او بیا شوګانې خو بیا حیي دی بالکل سرایم فاشي دی هېڅ پکې نه ښایي قسم په خودی که څه پکې ښایي شو کې چې دا شو مطلب څه دی پهله دې مطلب دو ته نه وایي شو څه ته وایي شکرت ته دا خبره کوي چې مطلب د پښتو فلم انډسټري د زوال په هغو غټو وجوهاتو کې یو وړوکی وجوهات دا هم دی چې دا شو دوی په سینما باندې چلوي بالکل فلم جوړ دی سلیما دپاره هغې باندې فلم خوند کوي هغې دپاره یو صفه سوتره ماحول لګي زمونږ انډسټرۍ کې پښتو فلم ته فیملیانې نه راځي نورو فلمونو ته فیملیانې ځي هر یو فیملیانې ځي پنجابی ځي پښتانې ځي هر یو ژبې والا ځي مطلب ته دا وایه چې په پنجابي فلم ته میل او فیمیل دواړه ځي اردو فلم ته میل او فیمیل دواړه ځي وایه دا پښتو فلم دی چې ودې ته یو سیریس یو باشعوره کتونکی هم سینمې ته نشي تللی نه هغې ماحول داسې دی زه خپله نه ځم هغې ماحول ته په خدای دې یقین وکړه دومره لوګي وي چې زه پکې نشې کې شومه دومره نشې کې شومه چې زه خپله نشې کې شوم هغه چرسو لوګیو کې زه خپله نشې کې شومه چې دا جهانګیر خان څه وایي شهید خان څه وایي عجب ګل څه وایي تشې چغې وي بس چغې وي په چغو فلمونه نه جوړېږي چې چغې وباسې او دا چلو کې فلم دپاره یو کہانی پکار دی ستاسو ګیټ اپ نه وي وایي چې د شپېتو شي د ویشتو شي جهانګیر خان اوس وي چې هیرو دی صحیح دی اداکار دی مونږ دا انکار نه کومه چې اداکار نه دی یو فانټاسټیک اداکار دی یو ښکلی اداکار دی مونږ دا نو خو خپل میچینګ ته خو هم ګوره که نه چې 15 کالو جینۍ ته 15 کالو سره اچوي وایي چې د 15 شي د 20 شي چې ته پلار کرکټر وکړه چې ته مشر رور کرکټر وکړه چې ته ویلن کرکټر وکړه هیرو تا سره بالکل میچینګ نه کوي نه شهید خان سره اوس میچینګ کوي نه عجب ګل سره میچینګ کوي ارباز خان ښه دی لږ ډانس مات باندې وچلېږي لږ چهره دی هغه غریب دا ډانس ماس کې لږ وچلېږي هغه خلک خوښ کي لږ چهره لږ ګزاره کوي هغه لږ سره میچینګ کوي خو هغه هم په چهرې چلېږي یو نیم سړی په چهرې چلیږي یو نیم سړی په ډانس چلیږي یو نیم سړی په تاثراتو چلیږي نو اداکار کې خپله یو چویس وي یو خپله اداکاري هغه په یو نظر باندې چلیږي هر سړی په ډایلوګ هم نه چلیږي نو دو خبرو ته به سوچ کوي او دو خبرو ته به تړون کوي د انډسټري خو ختمه دی دو لاسه شوه شکره دا ماته ووایه په پښتو فلم انډسټري کې لکه څنګه چې تا د ډېرو فنکارانو د ډېرو اکټرانو نومان واخیستل
د ټولو اکټرانو په خپلو وختو کې ډېر زبردسته ډېر باکماله اکټینګ کړی دی او ډېر ښایسته فلمان یې کتونکو ته ورکړي دي. خو دا راته ووایه چې یو فنکار په یو انډسټري کې 30 سال تیر کړي بیا هم د هغه د ګټې وټې یو درک نه لګي. څه وایه په دې حواله؟ بس خدا یو عروج وي هغه ټیم کې مستی وي. زمونږ پښتانه خو تا ته پته چې پیسه راشي بیا مستیم راشي نو دو ځان ته سوچ نه کوي. صرف چې فلم جوړیږي 2 ورځو کې هغه باندې اختر ومي مزې وي کھانے ملاویږي هر شي دو ته ملاویږي. خو چې فلم ختم شو بس بیا وایي زه په کرایه کور کې پاتې کېږم. هلکه دومره پیسې دومره ګټلې دي 2 لاکه 3 لاکه 10 لاکه روپۍ اخیستي بیا هم په کرایه کور کې پاتې کېږي. آخر وجہ څه دی؟ ته پوډري یې ته نشهیي یې ته څه بنګس کې شرابونه څکې د کاشۍ باندې پیسې ختمېږي. دی خپل عروج ته نه ګوري خپل محنت ته نه ګوري پیسه نه جمع کوي. چې ګوري اداکار وایي کرایه په کور کې پاتې کېږي. چې ګورم حیات آباد وي یا پېښور کې اداکاران جاړي زموږ پښتانه ولې جاړي؟ تاسو چې کوم ټیم کې عروج کې وایي پیسې ګټئ دا خبره ونه کټ کوئ. دا خبره زه ناظرین ته دا وایم چې هغه لږې پیسې تاسو جمع کړې وه نو نن به یو چېرته ځان له یو کور اخیستی وه. هر اداکار زه په کرایه کور کې پاتې کېږم. آخر ولې دومره پیسې تاسو وګټئ؟ مخکې خو عروج وه انډسټري اوس زوال دی نو دومره نه دی پکار. انډسټري کې ګوره پیسې جمع کړي محنت دی کار څه دی پیسې ډېرې ملاویږي خو سوچ نه کوي. صحیح دی. دا ماته ووایه تا به په خپل ژوند کې په ډېرو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې وي. ستا د ژوند تر ټولو ښه ډرامه چې تا زبردسته باکماله اکټینګ پکې کړې وي کومه یوه ده؟ یاره ډرامې خو ما ډېرې جوړې کړي دي لایف ډرامې کم از کم 1995-96 نظر له به کوم او بېشماره کہانیانو کې مې کار کړی دی. لکه خو زما بیسټ ډرامه گزار دی. گزار ډرامه یو داسې ډرامه دی زما چې ډېر مینهوال یې خوښوي او ډېر ښه اداکاران دي ما سره مقرب خان بونیرې او میرجانان اورکزۍ داسې نور هم اداکاران دي محمد خان مندوخیل لکه ډېر اداکاران دي ښکلي اداکاران په شته. ډېرو فلمونو نه ښه دی دا ډرامه. نن سبا خو فلمونه هم داسې جوړېږي چې یو باغیچې کې جوړ کړي پریم دی خوا ولګه پریم اخوا ولګه په ملک باغ کې ټوله باغیچې کې جیل هم جوړ کړی وي गाने में आगे की भी हर शे में आगे की लांबलों में आगे की भी हर शे आगे की भी नो खुदा पाका नो यो मलक बाग दे आगे के तासो टूर फिल्म जुड़ के नो देखो जहांगीर खान कोरवी आखो है इमरान खटक कोरी देखो शाहिद खान कोरी आखो माशूम पीगी ना सब सोशल मीडिया दे लग लग मेहनत कवाए लग सीन में मेहनत को यो फ्रेम सल पेरे माँ आखले यो जे के माँ आखले फिल्म बदकारी सड़े इंडस्ट्री नमो यो कबाड़ खाने जुड़ा कड़ा खुदे रसूल तो उगरे कनशी जुड़ो वाले नो बस कई ज़्यादा तला सुना नहीं सोबा का जुड़ा हुआ नो कुले जुड़ा है यो मलक बाग न दे चो मलक बाग मुनी बोले दा गुजार रामे जिक्र रवानो बेरता लाड़े पर बला ख्वालाड़े दा गुजार खबर आवका गुजार खुदा से यो ड्रामा दे चे दे पसे गटे गटे कहानियाँ ने नरसीगी यो कुले मैसेज दे पो दोस्ताने प्याराने जोड़ दे खो बस खल्को कथुन को तो गुरम कंता सुनने ली दिली नयो पर यो गोरे शिकरा यो ब्रांड दे और ब्रांड चे दे कना आगा ब्रांड भी आगा सुख बदलवले नशी जमा ता खलक दल तक अखपला हुई चे यो ब्रांड ही और ब्रांड भी नो ब्रांड कदर कवाई और जा नूर जा डेर सनो है माँ चे दा ड्रामा ता सो गुरे तास तो बखपला पता हो लेगी जिससे दीपके ډېره مننه. په آخر کې د وطن چینل مینوالو ته که د یو ښه ښایسته پیغام په ذهن کې وي؟ ګوره وطن چینل خو ډېر ښکلی چینل دی چې نوم یې څومره ښکلی دی وطن یو نوم ډېر حیثیت لري ډېر زور لري نورې چینل هم شته خو چې څنګه وطن چینل والا دی نو هغه شانتې چینل زه وایم چې فلم انډسټري کې نه راوتلو ولې چې دا داسې یو چینل دی چې دا عام اداکارانو نه هم انټرویو اخلي غټو نه هم اخلي هر قسم کا اداکار نه اخلي دا نه دی چې دا بس سٹار دی بس د پسې میک ګرځوه نه چلیږي مړه دا بس بور شوي دي خلک دی نه نوې کس په کیمرا والا زوړ په کیمرا والا مکس چلاوه
یو دا انډسټري نه دی چې بس دې ته میګ ونیسې او بس دغه دا دی او دا دی او دا دی نوم یې نه اخلم بیا هر سړی خفه کېږي وایي رښتیا مه وایه هر سړي به بده شي خو انډسټري کې نور ځایونو کې ګرځېدل پکار دی هر وخت کې چا په جوړی کې پرېوتل یا میګ نیول دا هم خوند نه کوي چې بس دغه دی او دنه اخله هغوی انټرویانې مونږ ته پته دی سل پرې مونږ لیدلي شکرا وطن چینل د فنکار عاشق دی په فنکار پسې ګرځي داسې نه ده چې ته وطن چینل به په یو غټ فنکار پسې ګرځي چې هر ځای فنکار وي او هغه واقعي په فن پوهېږي وطن چینل به له هغه نه انټرویو الي دی که خو زمونږ خوښ دی که نه دا چینل چې هر فنکار پسې ګرځي که هغه مالداره دی که هغه غریب دی هغه یو میسج ورکوي وطن چینل یو میسج ورکوي وطن چینل یو داسې یو چینل دی چې هغه دې ته نه ګوري چې دا یو معمولی فنکار دی یا غټ فنکار دی انټرویو اخلي هغه چلیږي لاک خلکو رسې لیدلی دي 50 زره خلکو یو اداکار دی غټ اداکار دی هغه ویډیو 2-3 رسې چلیږي ډېره مننه باندې ګورو نو انشاءالله زما مینهوالو ته هم درخواست دی چې تاسو هم دعاګانې کوئ مونږ هم دعاګانې کوو دا چینل شوق سره ګورئ دې باندې کومنټ ورکوئ زبردست ورکوئ کنځلې مه کوئ کنځلې ما پسې نه لګي نه ده پسې لګي دا پښتنو سره سوټ نه کوي نه خوند کوي بېحایي مه پیلاوئ کومنټ نشي کولی یو ښه میسج ورکوئ ښه خبره کوئ حقیقت نه پرده لرې کوئ دروغو مزل لنډ وي هغه هېڅ معنی نه لري حقیقت وي چې څه بیان وي حقیقت وایه تنقید حق دی زمونږ مونږ به حقیقت وایو دروغ به نه وایې که مخامخ خبره کوي په کیمرې خبره کوي یا مخامخ رښتیا وایه الله پاک رښتیا والا سړی خوښوي والسلام ډېره مننه ګرانو کتونکو دا و شکرا چې له ده سره 2-3 د خوند خوږې خبرې وکړي تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی الله سپارلي یاسته د خدای په امان